د چارو کارپوهان وايي چین تر پخوا زیات له افغانستان سره د مرستې او پانګونې لېوالتیا لري. د دوی په خبره چین پخوا هم له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې مرستې او پانګونه کړې ده چې د پانګونې ښه بېلګه یې د مسو عینکو کان دی. د اقتصادي چارو کارپوهان له افغانستان سره د چین مرستې او پانګونه د هېواد د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره ګټور بولي. ډېر لوی پانګونه د افغانستان په تاریخ کې چې د مسو عینکو کان 3.4 میلیارډ ډالره یو ډېر غټ پانګونه وه. د سیاسي چارو کارپوهان وايي چین له طالبانو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او دې ته زیات لیواله شوی دی چې له افغانستان سره مرستې او همداراز په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي. د دوی په خبره اسلامي امارت باید له دې فرصت نه سمه ګټه واخلي. پوست ریپبلیک یا تر جمهوریت وروسته افغانستان کې به د چین رول څه وي. چینیان ډېر علاقمند دي چې دوی د طالبانو له حکومت سره طالبانو له دولت سره ښې اړیکې ولري، ځکه پخوا خو دلته ځینې نزاکتونه و امریکا متحده ایالاتو اروپایانو هغوی هم یا دا چې چین خپله نه غوښتل چې د دوی په منځ کې ځان واچوي، یا دا چې امریکایانو هم په یو ډول د چین د پروژو لپاره بدیلونه رامنځته کړي وو چې افغانستان په خپل پاکټ کې ساتلی و. د چارو کارپوهان وایي تر هر څه مهم امنیت دی. دوی وایي اوسنی حکومت باید د امنیت په ټینګښت کې ډېره هڅه وکړي. دوی زیاتوي د چین په ګډون نور هیوادونه به هغه وخت په افغانستان کې پانګونې ته زیات لیواله شي چې کله ښه امنیت ولرو. چین د ریسک او خطر په مسله کې هیڅ کمپرومایز نه دغه کوي. تر څو چې یوه سیمې نه بیخي متیقن نه وي هلته پانګونه نه کوي. نو دا نظر هم چې ګوندې چین به بس پیسې بډوالې دي او اوس به بل کال ته افغانستان ته راودانګي. زما په نظر باندې دا صحیح نظر نه دی، دا به یوه مغالطه وي. د یادولو ده چې چین په وار وار له افغانستان سره د مرستو او پانګونې خبره کړې ده چې په دې اړه د اسلامي امارت له مشرانو سره هم ناستې او خبرې کړې دي.